تاسو له ټولو مننه دومره عزت راکولو بیا موږ له د میلمه حیثیت راکولو دا ستاسو درنوالی دی. موږ په دې کور کې ځان کوربه ګڼو او موږ د دې کور باشنده ځان ګڼو او د عباد سره زموږ ورورولي ونه موږ غواړو دا چې کله موږ دې کور ته راشو نو موږ د کوربه په حیث باندې یاد شو. نو موږ ته تاسو ډېره مننه. موږ له د کوربه عزت چې تاسو راکړئ نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. په عباد باندې خبرې ډېرې زیاتې، یادونه ډېر زیات، ډېر وخت مې یو ځای ویستی دی او په دې خبره موږ پښتو ادبي جرګه لاهور فخر هم کوو چې عباد تراب ستاسو د خیبرو اکسپوز کړی پښتو ادبي جرګې لاهور دی او بلکې هغه پښتو ادبي جرګې لاهور له خپله ورکړې ده. او د عباد غټ کمال دا و چې د هغه د شهادت نه وروسته هم هغه زړونه او خلک رایوځای کوي. د هغې مثال په دې بینر باندې پښتو ادبي جرګه لاهور او بل طرف ته خیبر ادبي ملګري چې دا دواړه په یو ځای شوي دي. نو دا هم د عباد کمال دی او دا موږ چې هم دلته راغونډ شوي یو زموږ تعلق د شانګلې سره دی او دا د هغه عباد مینه ده چې هلته موږ سره وه، هغې موږ دلته راوستي یو. بیا د عطاالله به یې د زبیر به یې د دوی والد چې بلکې ستاسو ټولو نو موږ په دې خبره ډېر زیات خوشحالي یو چې تاسو موږ کوربه ګڼئ او آینده لپاره موږ په کوربه په حیث دلته راشو موږ به ډېر زیات خوشحاله یو. عباد بیا که سړی عباد ډېر یادوي هغه یادونه دومره زیات دي چې لا اوسه پورې تر زموږ د زړه نه دي وتي. بیا به تاسو هم خفه یئ موږ به هم خفه یو. بهرحال د پښتو ادبي جرګې لاهور ولاوه موږ ټول پې هلته راټول یو او جرګه د هغه د محنت او د نورو ملګرو د هغه پکې ډېر غټ کردار او د هغې د وجې مخکې روانه وه. خو د دې سره سره عباد یو ډېر زیات ذمهوار انسان، ډېر زیات ذمهوار ورور هم و، ډېر زیات ذمهوار زوی هم و، ډېر زیات ذمهوار پلار هم و، ډېر زیات ذمهوار دوست هم و. د دوستۍ خو به زه ځکه ګوایم چې چېرته به دا پته ولګېده چې زما د ملګري په څه وجه پریشانه دی، د هغه تاثراتو نه به اندازه لګوله چې زما ملګري ته پریشاني ده. نو تر د هغه وخته پورې به قلار نه کېناستو چې تر څو به یې د هغه پریشاني معلومه کړې نه وه او بیا به یې د هغه سره مرسته راوړې. نو د هغې زه پخپله ګوایم او داسې اقبال کور دی، فرمان مشال دی، دا ټول ملګري مونږ د دې خبرې ګواه یو. د هغې نه علاوه چې څومره ښه کار انسان دنیا کې وکړي د هغه د مرګ نه یا د هغه د شهادت نه د دې دنیا نه د تلو نه وروستو داسې نشي کېدی چې هغه انسان مړ شي. چې چا معاشرې له ښېګړې کار کړی هغه چېرته هم نشي مړ کېدی او د هغې ثبوت د عباد تراب په یاد کې راغونډ شوي دا ټول خلک دي. د عباد تراب په یاد دی کوم خلک چې معاشرې د فلاح دپاره څه کار کوي هغو ته چېرته هم مرګ نشي راتلی، د هغو یاد تل پاتې وي او داسې د عباد یاد هم تل پاتې دی. زه هم ډېر زیات خفه یم، تاسو هم ډېر زیات خفه یئ، خو زه غواړم دا چې موږ عباد یادو، چې موږ خاندو، موږ خوشحاله یو. ولې چې عباد عمر له خندا، خوشحالي او مینه ویشله. نو د هغه په یاد کې که موږ په خندا خبرې وکړو، په خوشحالۍ خبرې وکړو او د هغه ښه یادونه، د هغه ټوکې ټکالې موږ ډېر زیات ټوکې ټکالې جګړې او هر څه کړي دي او بیا یو بل سره روغ شوي. نو ما ته هغه یادېږي د هغه د ملګرو هغه مذاق، هغه وراني. نو زه یم چې هغه انداز کې موږ هغه یاد کړو چې موږ هم خوشحاله یو، تاسو هم خوشحاله یئ، کاکاجي هم خوشحاله یي، عطاالله به هم خوشحاله یي. نو عباد یو ډېر زیات خوږ انسان و، ډېر زیات مینهناک انسان و او د هغه یاد به همدغسې تل پاتې وي. ولې چې هغه معاشرې له پښتو ادب دپاره کار کړی دی، ډېر زیات یې کړی دی. نوم یې ډېر وروسته مخکې راغلی دی خو کار یې د پښتو ادب لپاره ډېر زیات کړی دی او ځکه د هغه نوم په دې دنیا پاتې دی. که نه ډېر شی خلک د دنیا نه تللي دي او په درې مرض چې پسې آخري دعا وشي د هغې نه وروسته د هغه نوم نشان د معاشرې نه ختم شي. خو هغه خلک چې چا معاشرې دپاره څه کړي وي د هغو نوم پاتې وي. د عباد نوم ځکه پاتې دی چې هغه معاشرې له څه کړي دي، مذهبي لحاظ سره ډېر دینداره انسان و. بس دغه د هغه یادونه دي. الله تعالی دې د هغه جهان چې کوم ناواپسي نشتي هغه د خوشحالو ډک کړي. الله تعالی دې هغه ته جنت الفردوس نصیب کړي. یقیني خبره دا ده زما ایمان دا دی چې هغه بلکل جنتي دی. ولې چې یو د ځوانۍ مرګ، بیا د شهادت مرګ هغه له الله تعالی ورکړی دی
نو هغه چې کوم ستړي ستوماني راځي هغه هم د قیامت دپاره د شهادت سره الله تعالی د انسان نه لرې کوي. نو ډېر یو خوش نصیب انسان او الله تعالی دې هغه جهان خسته کړي او موږ ټولو له دې الله تعالی د هغه یاد تل په زړه کې پاتې کړي او موږ له دې الله تعالی صبر راکړي. ډېره مننه. مشران ناست دي، نورې خبرې به دې وکړي. ډېره مننه.